لکه څنګه چې په لهجو کې ډیر زیات اختلاف دی، دې اختلافاتو ته پوهان ځیر شول. مثلا کیناست دا یو دغه دی، یوه کلمه ده چې موږ یې د نشستن یا د ناستې لپاره کاروو. فلانی احمد کیناست، خو ډېرو ځای کې کښېنوست یوه بله لهجه ده، یا د کندهار په لهجه کې کښېناست. ښه، د شین سره خو زمونږ مسله چې ده وړاندې په دغه کې په خین او د خین په د خین او د شین په دغه کې د تورو په ادا کې دا خبره وکړه چې په کندهارۍ لهجه کې مثلا هغوی موږ وایو ماښام، البته په پکتیا کې دا یا د غزني په لهجه کې د خین تلفظ ښه کېږي، هغوی وایي مښام، موږ وایو ماښام، یعنې د خین سره د خې توپیر موږ نشو کولی. دا یوه زموږ دغه د نیمګړتیا ده. اما په لیک کې چې دی ټول باید همغسې ولیکو. کښېناست، کښېنئ، دا د کندهار په لهجه کې ده. په اتفاقي صورت کې بیا دا چې اتفاق ورباندې وشو هغه د کښېناست، چې اوس یې دا خین هم د ځینو لیکوالو لخوا نه غورځېدلی دی د دغه نه، یوازې کېناست وایي. خو اتفاقي صورت د باړهګلۍ وبښئ د پښتو ټولنې په لومړنۍ پرېکړه کې چې په 1421 کال د 65 تنو لیکوالو لخوا د پښتو ټولنې لخوا چې راغوښتل شوي وو او په 21 اختلافي مواردو یې بحث وکړ، هغه دغه موارد وو چې مثلا کېناست، کېنوست، کښېناست یا کښېناست، اتفاقي کښېناست دغه شو، ومنل شو. نو لہذا منګه دغه اتفاقي صورت ته چې پوهانو په اتفاق کړی دی او په دې پوهانو کې د هرې سیمې خلک وو، نو موږ دې ته ترجیح ورکوو. ښه، همدارنګه د شونډې کلمه یا شونډان، ډېر ځایونو کې شونډان، د کندهار په لهجه کې هم د شونډانو دغه شته دی، خو دا شونډې دي. شونډې، شونډان، همغه اتفاقي صورت چې دی دا شونډې باید موږ ولیکو او د کندهار ورونه هم را سره همداسې دغه کې شونډې. یا په دغه کې ټول خلک، ټوله خلک او ټوله خلک، یا یو بل دغه کې ټوله خلکه، دا هم یوه اصطلاح ده. خو ټول خلک چې دغه دی دې برخه کې اتفاقي صورت باندې دغه د ټوله خلک یعنی د یو ټولي دغه شوی دی، دا تصویب شوی دی. همدارنګه ټولې خبرې، ټوله خبرې، دا اتفاقي صورت دی، ټولې خبرې دي، ټولې خبرې. ټولې خبرې دا هغه اتفاقي دغه دي ویونه دي چې په اتفاق سره داسې شوي دي. همدارنګه پاته، پاتې، پاته، پاته سره د دې چې اوس موږ ډېر خلک یې د دغه اتفاقي صورت نه اوښتي دي پاتې لیکي، خو هغه اتفاقي صورت یې پاته دی. ښه، همدارنګه چلوونکی
دلته مثلا ځنو لیکه چلونکی، نو دا باید یو بل واو واخلي. چلونکی یو بله معنا هم لري، مثلا هغه څوک چې چل کوي، خو چلونکی او همدارنګه په وونکي باندې نور ختم شوي، مثلا په ټولو وونکو کې خپرونکی، راوړونکی، ښوونکی. یعنې دلته د دوو واوونو اتفاق په دوو واوونو باندې شوی دی. یعنې یو واو به نه وي، دا به دوه واوی. ښه، ویل، ویله، فلانی ویله، فلانی ویل، یا فلانی وویل، فلانی وویله. اتفاقی صورت همدا ویل دی. فلانی وویل، فلانی ویل، یعنی تیر ماضی حالت، تیر کې جریان حالت، او وویل چې په ماضی کې دا روانه، په ماضی کې جریان حالت دی، جریان دی. او په دې کې په ویل کې فعل سر ته رسېدلی، خو په مضارع کې داسې لږ لږ دغه شته، یعنې نږدې ماضي ده، او دا په ماضي کې جریان دی. ښه، همدارنګه زما او زموږ په هغه کې په دې ځای باندې د دې لیکل په زیم باندې او په ځای باندې، یعنی اتفاق په ځای باندې راغلی دی. زما، 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 یعنې په ځای د عربي ځای باندې باید دواړه ولیکل شي. زمونږ، یا په وروستۍ یوه پرېکړه کې بیا دا زمونږ او زموږ دواړه منل شوي دي. زموږ او زمونږ، زمونږ او زموږ دواړه منل شوي، یا مونږ او موږ دواړه منل شوي دي. هیله ده چې زمونږ لیکوال او زمونږ محصلین په خپلو لیکنو کې دغې مسایلو ته پام وکړي. یعنې زمونږ چې دی دا په ځای ولیکي، نه په پښتو ځای باندې. یعنې اتفاقي صورت داسې دی، په ځینو منطقو کې هغسې لیکل کېدل، خو اتفاق کېده شو. یا زه او زه، مثلا که زه دغه دی ضمیر دی، د مفرد متکلم ضمیر دی، مفرد متکلم ضمیر دی. په ځینو سیمو کې دا زه داسې لیکل کېده، خو زه دا مخاطب دغه دی، فعل دی. لکه یو چاته د امر کې د امر فعل دی، زه، یعنې لاړ شه. یو چاته امر کوي که نه، لاړ شه. نو دا که چېرته موږ دا داسې ولیکو، نو بیا د زه او د زه فرق نه کېږي. نو لحاظه په اتفاقي صورت کې دا زه منل شوی دی.